د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. نورالدین عزیزي وایي قزاقستان ته د افغانستان صادرات 160 سلنه ډیر شوي دي. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارسمبالي وزیر نورالدین عزیزي وایي د تیر 2023 کال له اګست څخه د سږ کال تر همدې میاشتې قزاقستان ته د افغانستان صادرات 160 سلنه زیات شوي، نو ځکه ورته له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې پراخول مهم دي. د هغه په مشرۍ د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور یو ګډ پلاوی پرون د قزاقستان الماتا ښار ته رسېدلی چې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون پرانیزي. ښاغلي عزیزي تر روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل په پلاوي کې ورسره شاوخوا 250 افغان سوداګر دي او د افغان قزاق دویمه ټولګه د قزاقستان په الماتا ښار کې د 4 ورځو لپاره ترسره کوي. په دغه نندارتون کې به د افغانستان غالۍ، قیمتي ډبرې او نور صادروونکي توکي وي. د افغان قزاق ټولګه لومړی ځل په 2023 کال کې د قزاقستان په استانه ښار کې ترسره شوه. د قزاقستان ولسمشر طالبان د ترهګرو سازمانونو له نوملړ وویستل. ښاغلی عزیزي وایي د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون ترڅنګ به سوداګرۍ کنفرانس ترسره کوي او د قزاقستان له حکومتي چارواکو سره به ګوري. هغه وویل هڅه کوو د ډیرو خبرو اترو پایله کې د یورو اسیا لاره چې له قزاقستان سره تیریږي د افغانستان محصولاتو ته پرانیستل شي. په تیره بیا د هغو توکو لپاره چې په روسیه او بیلاروس کې ښه بازار لري. ښاغلي عزیزي زیاته کړه هڅه کوي بانکي اړیکې هم ښې کړي او د باکیفیته انټرنیټ د ترلاسه کولو قراردادونو ته هم لار هواره کړي. دلته په الماتا کې ترسره کیدونکي نندارتون کې ټاکل شوي د 80 ډیرو غرفو کې د افغانستان محصولات نندارې ته کېښودل شي. له افغانستانه د راغلي پلاوي په جوړښت کې د خصوصي سکتور لاړخه ښځې او ځوانان هم شامل دي. د سفر په ترڅ کې یو شمېر افغان سوداګرو د تولیدي شرکتونو څښتنانو له BBC سره خبرو کې هیله مندي وښوده چې قزاقستان کې خپلو تولیداتو ته ښه بازار ومومي. نندارتون کې اکثره وړاندې کوونکي محصولات او تولیدات وار له مخه د ځمکې له لارې الماتا ښار ته رسېدلي او ترسره کوونکي تر یوې ورځې د نندارتونو پرانیستو ته سترګې په لار دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.